که تاسو له بالکل انګلیش نه درځي نو بیا هم تاسو په انګلیش کې چیټ کولای شئ. تاسو باندې سکرین باندې ښکاري زه په اردو کې لیکل کوم هغه په خپل باندې انګلیش ته کنورټ کیږي او تاسو بیا سند کولای شئ. تاسو له صرف اردو درځي، تاسو له صرف پښتو درځي، انګلیش نه درځي، که تاسو چا سره چیټ کول غواړئ نو بالکل تاسو په اسانه باندې دغه چیټ کولای شئ. تاسو لیکل په اردو کې کوئ، په پښتو کې به کوئ، هغه به سند کیږي په انګلیش کې. دا اوس موږ څنګه کولی شو مکمل طریقه درته ښیم، خو دا ویډیو خامخا شیر کړئ ځکه دا په دې ویډیو د چار سړی ته پیدا واخلي تاله انګلیش نه ورځي. زموږ زیاتره رونه په بهر ملک کې او چا سره چیټ کول غواړي، ځان له کار کتل غواړي، چې هغه دا طریقې زکی او بیا چا سره هم چیټ کول غواړي نو بالکل په اسانه به کولای شي. دې لپاره موږ یو کیبورډ اپلیکیشن ډاونلوډ کوو، بالکل فری دی. دا کیبورډ اپلیکیشن چې تاسو ډاونلوډ کړئ دا کیبورډ اپلیکیشن کې تاسو بالکل په اسانه باندې په انګلیش کې چیټ کولای شئ. دا کیبورډ کمال دا دی چې تاسو په اردو کې چیټ کوئ، په پښتو کې به لیکل کوئ او به ډایرکټ انګلیش ته کنورټ کیږي. اوس دا کیبورډ اپلیکیشن موږ څنګه ډاونلوډ کولی شو؟ دا تاسو د ویب سټ نه ډاونلوډ کولی شئ. دا ویب سټ لینک ما په فرست کمنټ کې ورکړی، که تاسو چېرته په فیسبوک کې ویډیو ګورئ نو په اسانه دا ویب سټ کولای شئ، او کنه په یوټیوب کې ګورئ، په ټیک ټاک کې ګورئ نو بیا تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر کولاو کوئ، په هغه کې سرچ کوئ linavk.com په سکرین تاسو ښکاري. کله هم تاسو دا سرچ کوئ تاسو کوم اول نمبر ویب سټ راوړي دا ویب سټ به تاسو اوپن کوئ. کله به تاسو کلیک واخلئ تاسو به دغه ویب سټ اوپن شي. خو که تاسو په فیسبوک کې ویډیو ګورئ نو ډایرکټ ما تاسو د دې ویب سټ لینک په فرست کمنټ کې درکړی، تاسو به کولاو شي، تاسو به ډایرکټ د ویب سټ کولاو شي. اوس په دې ویب سټ کې به تاسو سرچ کوئ کیبورډ. کله هم تاسو کیبورډ سرچ کوئ تاسو به ډېر شي پوسټونه راوړي، خو تاسو به لاندې سکرول کوئ دلته کې تاسو دا پوسټ اوپن کوئ. تاسو دا پوسټ کوئ کوم د کیبورډ دا تصویر چې په لګیدلې دا به تاسو اوپن کوئ. چې کله تاسو دا اوپن کوئ لاندې سکرول کوئ دلته کې لیکل ډاونلوډ پرې باندې کلیک کوئ او دا کیبورډ اپلیکیشن تاسو بالکل فری ډاونلوډ کوئ. چې کله هم تاسو ډاونلوډ کوئ اوپن کوئ څومره پرمیشنز تاسو نه غواړئ او تاسو الاو کوئ. تاسو به دغه شین انټرفیس شو دلته کې لیکل سلیکټ انپوټ میتھډ تاسو پرې باندې کلیک کوئ. دا تاسو دې تر واړو بیا دلته کې لیکل لینګویجز تاسو پرې باندې کلیک کوئ. اوس دلته کې تاسو خیال کوئ اوس تاسو دلته کې کوم لینګویجز اډ کول غواړئ اډ کولای شئ. ما به کې انګلیش اډ کړی دی، بل مې کې اردو اډ کړی دی، مطلب زه د اردو نه انګلیش ته اړول غواړم. که تاسو کې نور لینګویجز سلیکټ کول غواړئ نو سلیکټ کولای شئ. پښتو سلیکټ کوئ دلته کې لیکل اډ کیبورډ تاسو پرې باندې کلیک واخلئ. کله پرې باندې کلیک واخلئ ټول لینګویجز به تاسو سره راوړي چې څومره په دنیا کې لینګویجز دي، کوم لینګویجز پکې تاسو اډ کول غواړئ نو اډ کولای شئ. اوس تاسو کار وشو، تاسو په واتس اپ کې د چا سره چیټ کوئ تاسو بدل کې د درې سلور کوټه نه ښکاری پرې باندې تاسو کلیک واخلئ. چې کله تاسو پرې باندې کلیک واخلئ دلته کې به لیکل ټرانسلیټ پرې باندې کلیک واخلئ. اوس دلته کې لیکل دی انګلیش اردو، کومه ژبه ته تاسو ټرانسلیټ کول غواړئ هغه تاسو دلته کې سلیکټ کړئ او کومه ژبه تاسو ټرانسلیټ کول غواړئ هغه تاسو دلته کې سلیکټ کړئ. مطلب زه اوس اردو لیکم وایم چې انګلیش ته کنورټ کیږي تاسو بدلته کې اردو سلیکټ کړئ، دلته کې به انګلیش سلیکټ کړئ. تاسو پښتو انګلیش ته کنورټ کول غواړئ دلته کې پښتو ولیکئ او دلته کې تاسو انګلیش ولیکئ. یا تاسو اردو چې کوم د عربی ته کنورټ کول غواړئ نو دلته کې د انګلیش په ځای تاسو عربي ولیکئ. بل لینګویج ته کنورټ کول غواړئ نو هغه لینګویج به تاسو دلته کې سلیکټ کړئ. پرې باندې تاسو کلیک واخلئ چې کوم لینګویج تاسو سلیکټ کړی دي هغه بدلته کې راشي. تاسو دغه شنه سلیکټ کړئ نو دا به وشي. اوس دلته کې په اردو کې لیکم چې آپ کا نام کیا ہے. اوس ما دلته کې ولیکلو آپ کا نام کیا ہے نو دلته کې ډایرکټ ولیکل شو وات از یور نیم. تاسو ډایرکټ په سند باندې کلیک کوئ نو هغه ته سند کیږي. هر څه ورته تاسو لیکل غواړئ دلته کې لیکئ هغه بیا په انګلیش کې سند کیږي. هم په دې طریقه باندې تاسو په اسانه باندې د انګریز سره چیټ کولای. ویډیو د پیډې دا شیرم او کډیم نه فالو کړئ خمخای فالو کړئ.